سلامونه نیکې هیلې احترامات د اف جي کوین د پیاوړې پروژې کارونکو په دې هیله ستاسو به راتروغ جوړې یه د لیډرانو او عادي کارکوونکو په اجازه تاسو سره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. په دغه ویډیو کې به ستاسو ته وښیم چې موږ او تاسو عموما د افغان کوین د فری انکم رایګان ډول څخه څنګه کوین ترلاسه کړو او څنګه کار پکې وکړو. دا ډیره مهمه او ضروري موضوع ده. ما بار ویډیوګانې کړې خو دا ویډیو به تاسو ته له 10 دقیقو کمه ویډیو زه نه کوم، ځکه چې تاسو پوره تفصیلي معلومات یې پیدا کړئ. انشاءالله تاسو په دې پروژه باندې بیا صحیح پوهیږئ. راځو دوستانو په ویډیو فیل کوو. راځئ دوستانو خپل اکاونټ به راخلاص کړئ. اکاونټ وروسته بیا به دلته لیکل شوي فری انکم، که چیرې په دې ځای کې ونه موندل شي بیا به راشئ په دغه پروفایل برخه به کلیک کړئ. دوستانو که تاسو په دې ځای کلیک کړئ دلته به راشئ څلورم اپشن چې کوم دی دغه فری انکم، په دغه به تاسو ورته کلیک وکړئ. که تاسو د فری انکم باندې کلیک وکړئ یوه شېبه انتظار وکړئ تر څو تاسو ته د فری انکم صفحه تاسو ته راخلاصه شي. اوس په دې ځای کې دوستانو لنډه خبر دغه ده دوستانو چې موږ بل د ټاپینګ کوو په دغه صفحه باندې. موږ بلته څنګه ټاپینګ کوو؟ دغلته به یوازې کلیک کوو د ګوتو ذریعه باندې. دلته چې موږ تاسو کله دلته ټاپینګ کوو په دې ځای کې دغلته وینئ دوستانو 9.208. اوس مثلا دلته زه ټاپینګ کوم دغه زیاتیږي پورته وینئ دوستانو 9.588 688 700 شول، دا وګورئ 800 شول، 900 شول او بالاخره 80 ته ورسېدل. دا وګورئ دوستانو 80 کوین ته. ښه دوستانو اوس دغه ټاپینګ دغه ټاپینګ هغه مرحله ده دوستانو. په همدې ځای کلیک کوئ او تاسو ته به دغلته کوین درکړل شوي وي 10,050 کوین. که چیرې تاسو نوی اکاونټ جوړ کړی وي 10,050 کوین به تاسو درکړی دغه به تاسو ختموئ. څه رقم به ختموئ؟ راځئ په همدې ځای به ټاپینګ کوئ، په همدې ځای به کلیک کوئ او هلته وینئ دوستانو زما 6,000 اوس مثلا 5,308 کوین دي. زه دلته ټاپینګ کوم دوستانو. راشئ په دې ځای باندې ټاپینګ کوئ، هلته وینئ دوستانو زما کوین کمیږي او وینئ دوستانو 4,000 ته راغلل. وینئ دوستانو دا وګورئ دوستانو 4,000 ته راغلل او په دې ځای کې ماته کوین زیاتېږي 80.578 کوین دي دوستانو. اوس که چیرې زیاتره ملګري وایي چې دغه تا څنګه پورته کړي دي د فری انکم د اف جي کوین لومړی دا 4 لیولونه چې هغه به تاسو خلاص کړئ. هغه کوم ډول دي؟ هغو ته به هم لاړ شو خو له هغه نه وروسته زه تاسو ته د اف جي کوین همدغه ټاپینګ برخه اول تاسو ته تشریح کوم. له دغه ځای څخه دوستانو همدا رقم ته دغه ټوله مرحله تاسو ته تشریح کوم. کله چې موږ تاسو په دې ځای کې 1000 کوین پوره کړل په دغه ځای کې دوستانو په دې ځای کې که چیرې موږ تاسو 1000 کوین پوره کړو نو راځو دلته کولی شو چې سرمایه ګذاري کړو. په څه ډول سره را به شي دوستانو؟ په دا سټیک به کلیک کړئ او په لومړۍ خانه کې به خپل مقدار ورکړئ، په دویمه خانه دلته سټیک باندې به کلیک کړئ. ستاسو سټیک د همدې فری انکم لخوا ورته یو ځای کېږي، بیا تاسو ته 6 کوین روزانه درکوي په دغه ځای کې دوستانو. مثلا زه 80 لرم نو چې زه دلته 1000 کوین پوره کړم دوستانو نو زه کولی شم چې دلته سټیک وکړم. که چیرې 2000 کوین زه پوره کړم په دې ځای کې دوستانو نو کولی شم چې لاندې کلیم کړم او دلته والټ ته زما راشي دوستانو. دې والټ ته زما دغه 2000 کوین جمع شي. دغه چې کوم دی دوستانو دغه د انرژي کوم هغه چې دی دوستانو دا لیمیټ دی. کله چې زه په دغه ځای باندې کلیک کوم دوستانو په دې ټاپینګ باندې په دې نقشه د افغانستان باندې نو دغه کوم خط چې دی دا ما پسې کمیږي. اوس مثلا دا وګورئ دوستانو هلته ورو ورو هغه خط کمیږي. کله چې هلته کوین زیاتېږي هلته دا کوین زیاتېږي خو لیکن دغه کومه خانه چې دا کمیږي. نو د دې لپاره باید دا خانه تاسو څه ډول مکمله کړئ هغه هم تاسو درکوم. په دغه ځای کې به راشئ دوستانو دلته لیکلي وي فرینډ. په دې فرینډ چې تاسو کله کلیک کړئ دې ځای کې هغه کسان تاسو ته ښکاره کوي چې تاسو یې په خپل ریفرل کوډ راولئ. دغه انوایټ فرینډس وښیه، تاسو میسنجر ته لیږئ، واتساپ ته، ټلګرام ته، فیسبوک، هر چې ته چې لیږئ بس لیږلی شئ دوستانو. او دلته د هغه کسانو نوم، تخلص، هر څه درته ښکاري. دغه کس دی نوم یې عیسی خان، تقریبا ریفرل کوډ یې 20834 دی او د همدغه فری برخې څخه یې 10,126 کوین پوره کړي دي. پوه شوئ دوستانو. دلته د هغه ملګري نوم، تخلص او همچنان ریفرل کوډ او سرمایه ګذاري معلومات چې کوم چې تاسو راوستی وي او سرمایه ګذاري کړې وي. په دوهم قدم کې دغه د ګیم اپشن چې کوم دی دوستانو په دې تاسو کله کلیک وکړئ
دا یې دوی ګیم دی دوستانو. دا تر اوسه پورې راغلی نه دی، خو انشاءالله په راتلونکي کې به دا ګیم هم راشي. بیا به راشي په دا بیک بټن به کلیک کړئ او را به شئ درېیمه کومه خانه چې دی دوستانو هغه بوست ده. هغې ته لږ وروسته راځو، د هغې په اړه پوره اړوند معلومات درکومه. راځو دوستانو، دلته ټاکس لیکلی دی. په دا ټاکس چې کله مو تاسو کلیک وکړو، دا ټاکس دا د دوی سوشل میډیا دلته دی دوستانو. څه ډول دی دوستانو؟ اوس مثلا ما تقریبا څو نفره ما راوستل دوستانو، 50 نفره ما راوستي، 100 کوین ما ترې واخیستل، یا 100 ملګري ما راوستي و، 1000 کوین یې ما ته راکړل په ټاکس برخه په موف ډول سره. 50 نفره مې راوستي و، 500 کوین ما ترلاسه کړل دوستانو. 30 نفره مې راوستي و، 200 کوین مې ترلاسه کړل. 10 ملګري مې راوستي و، 100 کوین مې ترلاسه کړل. 15 ملګري مې راوستي و، 50 کوین مې ترلاسه کړل. دوی یوټیوب چینل اف جی کوین افیشل مې فالو کړ، سبسکرایب مې کړ، 100 اف جی کوین یې راکړل. جوین اف جی کوین افیشل. دوی ټلګرام چینل مې فالو کړ، 150 کوین یې راکړل. دوی روبوټ سره مې ځان وصل کړ، 50 کوین یې راکړل. دغه هم په راتلونکي آینده کې به راشي دوستانو. دا هم ټاسکونه دي چې د همدې په ذریعې سره موږ تاسو ته کوین راکوي دوستانو. راځو دوستانو، مهمه خبره دا ده چې که چیرې موږ تاسو په همدغه افغان کوین کې 500 نفر په خپل لومړي ریفرل راولو، 5000 کوین راکوي. 5000 کوین بیا چېرته جمع کېږي دوستانو؟ رابشئ په دغه خانه به کلیک کوئ، په دا بیک بټن به کلیک کوئ دوستانو. په دې چې زه کلیک کوم، په دغه ځای کې تاسو ته 15000 کوین جمع کېږي. ښه دوستانو، بیا کولی شئ چې لاندې وباسئ، یا یې سټیک یا هر څه به تاسو کوئ. بیا به راسئ په ټاکس به کلیک کوئ. که چیرې تاسو 5G کوین کې 1000 نفره په خپل لومړي ریفرل راولئ، نو 12000 کوین تاسو ته درکوي. او همچنان همداسې که چیرې دا ټویټر موږ تاسو فالو کړو، په آینده کې موږ تاسو ته فالو آپشن دی، دې خوا بیا لیکلي وي چیک. همدې چیک چې کله موږ تاسو کلیک وکړو، موږ تاسو ته کوین چې راکوي. نو ما چې ترلاسه کړي دوستانو تقریبا 100 کوین مې یو ځای ترلاسه کړي دوستانو. دلته معلومات تاسو ته کېږي چې 100 کوین یو ځای دي، 50 بل ځای دي، 30 بل ځای دي، 10 بل ځای دي. وبښئ دوستانو دغه خواته 1000 کوین یو ځای دي، 500 کوین بل ځای دي، 200 بل ځای دي، 100 50 او همچنان 120 150 او 50. تقریبا ډېر کوین راځي دوستانو. دا ما د همدغه ټاکس، یعنی ما هېڅ هم داسې خالي فالو مې کړی، سبسکرایب مې کړی، نو ماته دغه کوین چې راکړي دي. دا دوستانو د اندازه کوین یې ماته ټول پرې راکړي دي. دا وه دوستانو د ټاکس برخه. په ټاکس برخه کې بیا یو بله برخه هم اضافه شوې چې په دغه ځای تاسو کله کلیک وکړئ دوستانو، په دې ځای کې موږ تاسو ته وایي چې یو یوټیوب چینل جوړ کړئ. په یوټیوب چینل کې تاسو کله یوټیوب چینل جوړ کړئ، سوشل میډیا دوستانو، دلته موږ تاسو ته 1 لک نه شروع تر 10 میلیون اف جی سټیک. دلته به تاسو ورته یوټیوب کې چې کومه ویډیو تاسو اپلوډ کړله، هغه ویډیو باید ستاسو یو میاشت په یوټیوب کې وتلی وي، همچنان همدا رقم ته یوټیوب مو باید 100 سبسکرایب ولري. په همدا لحاظ بیا راوړئ دوستانو. کله مو چې راوړل، بیا به راسئ، لینک به ورته کافي کوئ د ویډیو، او دلته به سینډ مای ویډیو لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده دوستانو، دلته دوی خپل قوانین لري. دلته ویلي دي چې the YouTube channel must have alt levels 100 subscribe. وایي چې تاسو یوټیوب چینل باید 100 سبسکرایب ولري. او دلته ویلي دوستانو چې یو میاشتې باید وتلی وي د ویډیو چې تاسو په دې ځای کې وي. د ویډیو په ډسکرپشن کې یادونه شوې چې ریفرل کوډ، همداسې د ریفرل کوډ او د ویډیو تنظیمات باید ښکلي وي، تمبنیل یې باید ښکلي وي، همداسې باید ویډیو با کیفیته وي. ما لومړی ویډیو راچولې ده، هغه یې نه ده قبوله کړې. کله مې چې دوهمه ویډیو واچوله، 1000 اف جي سټیک یې راته وکړه، 1000 اف جي کوین سټیک یې راته وکړه. دوی دا څنګه کوي دوستانو؟ کله چې دوی ویډیو قبوله کړي، نو دلته تاسو ته په عموما ډول سره په دغه سټیک برخه کې دوی دغه سټیک تاسو ته معلومیږي چې تاسو ته یې کړی دی. نو ما 7000 کوین یې ماته سټیک کړي دوستانو. په دې ځای کې به یوازې خپله دغه لینک ور واچوئ. زه بیا هم عملي طریقه درښیم. را به شئ دوستانو یوټیوب ته. که ستاسو یوټیوب ته راغلی، په یوټیوب کې به په خپل پروفایل باندې به کلیک وکړئ. که ستاسو په خپل پروفایل باندې کلیک وکړه، نو بیا به راشئ دې ځای باندې کلیک کړئ. زما یوټیوب چینل همدا دی دوستانو. مثلا زه غواړم چې دغه ویډیو ور واچوم دوستانو، غواړم دا ویډیو. را به شئ دوستانو، په دغه درې ټکو به کلیک کړئ، او بیا به راشئ دوستانو په دا شیر به کلیک کړئ. که ستاسو په دا شیر کلیک کړئ، دلته به راشئ دا کافي لینک به کلیک کړئ. کوم چې دا کافي لینک کلیک کړئ، بیا به راشئ دوستانو په همدغه خانه کې به تاسو ورته همدغه پیسټ کړئ. زه اوس دغه ورته لیږم،
او بیا به راشي دوستانو دغه سینټ مای ویډیو باندې. زما ویډیو خو ډېر وخت نه دی وتلی دوستانو، زما د ویډیو 10 ورځې وتلي، که 10 ورځې نورې وځي 20 ورځې نو زما ویډیو هم قبلیږي. په دې سره هم تاسو کولی شئ چې عاید ته ورسیږئ بدون دې چې تاسو سرمایه ګذاري وکړئ، بدون چې ملګري راولئ. د دې لارې څخه هم کولی شئ تاسو یو ښه عاید ته ورسیږئ. اوس راځو دوستانو پاتې شوه د بوسټ خانه دوستانو. دا بوسټ خانه څه شی دی، څه کار کوي. په دا بوسټ به کلیک کوئ. په دې ځای کې زموږ او ستاسو لیولونه دي دوستانو. په لومړي سر کې دوستانو ما دغه لیول چې کوم دی دوستانو، دا ما 10 ته رسولی دی. یعنې په هر ټپ سره ماته 0.01 کوین اف جي راکوي دوستانو. زه درته عملي طریقه ښیم. را به شي دوستانو په بیک بټن به کلیک کړئ په دې ځای باندې. اوس دلته په همدغه صفحه باندې یو کلیک کوم، 1.089 دی. نو که چیرې یو کلیک وکړم 108 ته به ورسیږي. دا دوستانو ما یو کلیک وکړ 108 ته 1.108. که چیرې زه دغه خانه په دا بوسټ کلیک کړئ او راشي دغه خانه زه دغه ته ورسوم دوستانو، پوره 20 ته ورسوم یا 22 ته ورسوم. نو زه چې هلته بیا یو کلیک وکړم په دې ځای کې، که چیرې زه 20 ته ورسوم په دې ځای یو کلیک وکړم، ماته خو پرې 8 کوین اوس راکوي، مثلا 10 کوینه. نو هلته به په یو کلیک سره 0.10 کوین راکوي. ښه دوستانو دلته ماته به 0.10 کوین بیا راکوي. بیا به راشي دوستانو په بوسټ خانه به کلیک کوئ. نو دا هم مهم لیول دی دوستانو. دا در سره مثلا دا څنګه خلاصولی شو. دلته که زه 11 لیول خلاصول غواړم نو باید 200 کوین زه ولرم تر څو زه بیا دغه لیول 11 ته رسولی شم. د دوهم کوم اپشن چې دی دا ډېر مهمه دی دوستانو. دا هغه اپشن دی، دا بیټري ده. مثلا زما 14 لیوله دا بیټري رسولی دی. یعنې دوستانو زه چې کله 15 لیول خلاصول غواړم نو باید زه 520 اف جي کوین ولرم په دغه ځای کې دوستانو. په دې یو اویا ځای کې باید زه 520 کوین ولرم تر څو زه دغه 15 لیول د بیټري پوره کړم. آیا دا مهمه دی که نه دی مهمه دوستانو؟ تاسو به راشئ بیا په دا پیک بټن کلیک کوئ. که زه دغلته کلیک کوم دوستانو په دغه ځای کې اوس ماته 4,942 دي. که چیرې هر ملګری نوی اکاونټ چې جوړ کړی وي هغه ته به 10,000 کوین وي. نو مهم همدغه خانه ده دوستانو چې کله موږ تاسو دلته 1,00,000 کوین ولرو موږ تاسو ته په دغه ځای کې 100 کوین ترې جوړیږي، 120 کوینه. نو مهمه خانه چې کومه دی دوستانو هغه چې دی همدغه دوهمه دی دوستانو بیټري. دا باید تاسو 100% پورته کړئ. ما 14 لیول ته رسولې، ماته تقریبا په 4 ساعتو کې 6,240 کوین راکوي دوستانو. یعنې دا ډېر غټ کوین دی دوستانو. دا ماته راکوي چې تقریبا 80 کوین جوړیږي. په موف ډول یې ماته راکوي. نو د دې بیټري لیول خلاصولو لپاره زموږ په چینل کې ویډیو شته، څنګه کولی شو 14 لیول یې خلاص کړو. که تاسو دلته موجوده په دې ځای کې تاسو 520 کوین یا هر څومره چې جمع کړل، مثلا زه دلته جمع کړم دا څنګه فعالولی شم. را به شي دوستانو په دغه ځای به کلیک کړئ، په دغه ځای باندې تاسو دغه ډایرکټ ډول فعالېږي. خو زما اوس نه فعالېږي ځکه چې کوین کم دی راسره. په دغه درېیمه چې دی دوستانو دا انرژي سپیډ دی. مثلا داسې موږ تاسو څومره کوین ټپ ټپ کوو هغومره موږ تاسو ته دغه راکوي دوستانو، تیزي. نو پوه شئ دوستانو بیا به راشئ نو دا ما ماکس کړی دی، یعنې 20 لیولو ته مې رسولی، دا مې پوره کړی دی دوستانو. آخري خانه ده دوستانو دا انرژي لیمیټ. دا دوستانو ما تقریبا 21 ته رسولی، یو بل لیول چې پوره کړم دا ماکس کېږي. دا څه هغه لري دوستانو، کله چې موږ تاسو دلته کوین دلته دا ټپ ټپ کوو نو دوستانو په دغه ځای کې اوس مثلا زه دلته کوین دلته ټپ ټپ کوم دوستانو، دلته کوین زیاتېږي او په دې ځای کې دا خانه کمیږي. که چیرې تاسو نوی اکاونټ جوړ کړی په دې ځای کې اوس مثلا زه 1400 انرژي لیمیټ لرم، تاسو ته به 300 لیمیټ وي. د دې لپاره به بیا راشئ په دا بوسټ خانه به کلیک کړئ او دا لیول به هم پورته کړئ. که چیرې زه 22 لیول غواړم 140 کوین زه باید موجوده ولرم. نو دغه د بوسټ خانه ده، باید دغه خانه کې تاسو لومړی دا هر یو دغه باید 20 ته ورسوئ، دا باید 22 ته ورسوئ، دا باید 20 ته ورسوئ، دا هم 22 ته ورسوئ. که تاسو دغه 22 ته ورسوئ نو تقریبا تاسو به په همدغه ټاپینګ کې له 120 کوینو پورې اخیستلی شئ روزانه. مهمه بله اپشن چې کوم دی هغه دغه د ستوري علامه. کله چې تاسو په دغه ستوري علامه کلیک کړی نو موږ تاسو دلته ګیفټ کوډ لارې کوین راکوي. څه رقم هغه دا چې دوستانو دلته به موږ تاسو هر ورځ یو نوی ګیفټ کوډ وي. اوس مثلا ای اف جي انسټاګرام
په دې سره 9 کوین نن ماته راکړي دي. وینې دوستانو چې ډېر ریوارډ او ما چې ټول کوین د دې همدغه ګیفټ کوډ یوازې اخیستی 2353 کوین خالي ما دې ګیفټ کوډ څخه اخیستی دی. دا یو په ورځ کې یو ځله کېږي. په یو ورځ کې تقریبا له 10 کوین څخه شروع تر 4 کوین موږ تاسو ته راکوي. کله چې موږ تاسو دا کوډ ګیفټ کوډ استعمال کړو دلته 9 FG موږ ته حسابوي خو اصلا په دغه صفحه کې موږ تاسو ته اضافه کېږي په دې ځای کې دوستانو. نو دغه وه دوستانو چې څرنګه کولی شو په FG کوین د فري انکم برخه کې کار وکړو. ډېر اسانه دی دوستانو. یوازې په دغه ځای باندې ټاپینګ کوئ. په همدې ځای تاسو کله ټاپینګ کوئ که چیرې د دې لپاره ګوتې مو ښخېږي نو بیا به راشئ دوستانو زما یوټیوب ته په همدغه ځای کې به دغه ویډیو تاسو وګورئ دوستانو. زما یوټیوب ته به راشئ او دغه ویډیو به وګورئ تر څو یو ساده اپلیکیشن ورته ډاونلوډ کړئ او دغه ورته ډاونلوډ کړئ دوستانو. دغه ویډیو وګورئ درسره. دا ډېر یو جذاب او ښایسته ویډیو مې جوړه کړې دوستانو. سلامونه نیکې دا هغه اپلیکیشن دی دلته وینئ دوستانو چې مونږه موبایل داسې د یو انټرنیټ ځای کې ایښودلی وي او دغلته مونږ تاسو ته خپله ټافینګ حالات کې همدغلته مونږ ته کوین زیاتوي. په دې ځای همداسې کلیک کوي او په دغه ځای کې مونږ تاسو ته کوین جمع کېږي. نو دغه وه دوستانو ویډیو څرنګه کولی شو د FG کوین په فري برخه کې کار وکړو. نو د FG کوین د فري برخې مکمل همدغه ویډیو وه چې څرنګه کولی شو په دې کې کار وکړو. کار یې هم همدغه دی. باید تاسو د دې لپاره چې دلته بیټري زیاتول غواړئ دلته به راشئ په دا بوسټ ښه به کلیک کوئ او هماغه دوهم لیول چې کوم دی دا به تاسو پورته کوئ. همداسې هر لیول چې تاسو ته مهم وي هغه کولی شئ چې تاسو یې چک کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې الله په امان که چیرې بیا هم نه وي پوهېدلي نو بیا هم په ویډیو په کومنټ کې لیکلی شئ. مننه. ښه وخت ښې چارې.